د چین سفیر یو ځل بیا د هیواد د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر سره په کابل کې وکتل او په کومه مواردو سره خبرې وکړې. راځئ دا ټول حقیقت په همدې ویډیو کې را سره تر پای وګورئ ترڅو تاسو هم له حقیقتونو خبر شئ. د سلام په وړاندې کولو سره که چیرته زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلی نو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او وړوکی ورسره د بیل نشان وهئ ترڅو زموږ ویډیوګانې ستاسو لاسته زره تر زره در ورسیږي. د چین سفیر وایي د افغانانو په مشرۍ د سولې ملاتړ کوو. د هیواد د بهرنیو چارو وزیر سرپرست محمد حنیف اتمر په کابل کې د چین د سفیر وانګ یو سره کتلې دي. دواړو لورو پر افغان سوله، د طالب زندانانو پر خلاصون، له کورونا سره پر مبارزې او نورو اړوند مسایلو خبرې اترې کړې دي. د چین سفیر هیله څرګنده کړې ده چې د محمد حنیف اتمر په کاري موده کې د افغانستان او چین ترمنځ دوه اړخیزې اړیکې لا پیاوړې شي. اتمر په اقتصادي، امنیتي او له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د چین له مرستو مننه وکړه او په راتلونکي کې په دې ډول همکاري ټینګار کړې ده. چین تر اوسه پورې له کورونا سره د مبارزې په برخه کې په دوو جوپو کې له افغان سره طبي توکو مرسته کړې ده. د چین سفیر ویلي په دې برخه کې به یې نورې مرستې ته هم دوام ورکړي. نوموړي د افغانانو په مشرۍ د سولې له پروسې خپل ملاتړ څرګند کړی ده او په دې برخه کې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته ډاډ هم ورکړی ده. افغانستان په دې حساس شرایطو کې مرستو ته اړتیا لري چې له داسې سخت بحران څخه ځان وباسي، مګر زموږ وطن کې داسې خاين مشران دي چې د ملت په وینو مستي کوي او ځان ته د ګلونو په شان یو ژوند غوره کړی ده او خپل جیبونه ډکوي. دلته چې کومې مرستې د بېوزلو خلکو په نوم راغلي دي هغه یې هم په پردیو هیوادو بیرته خرڅې کړي دي او بیچاره خلک همداسې له لوږې سره مخامخ دي. دوستانو راځئ خواږه نظرونه مو په کمنټ کې غواړم. که چیرته غواړئ له همداسې تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ د پښتو نیوز چینل حتما در سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مو مل شه، ښه وخت درته غواړم.